بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې غواړم چې د توبې د شرطونو وضاحت تاسو ته وکړم. امام نووي رحمه الله فرمایي که چیرې ګناه د انسان حق پورې اړه نه لري او د بنده او د خالق ترمنځ وي، یعنې د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه یې سرغړونه کړي، نو له دې څخه د توبې ویستلو لپاره 3 شرطونه دي. هغه انسان چې توبه وباسي، په خپل ګناه باندې پښیمانتیا کوي، الله ته زاری کوي، نو د دې توبه به هله مقبوله وي، هله به توبه قبوله کیږي چې دا 3 شرطونه د هغه په توبه کې موجود وي. لومړی شرط دا دی چې ګناه پرېږدي او ورڅخه منع شي. دویم، د ګناه پر هغه کار باندې پښیمانتیا ښکاره کړي، کومه ګناه یې چې کړې هغه خو یې پرېښي، اوس د هغه ګناه په کار باندې ډېر پښیمانتیا ښکاره کړي. دریم، دا قصد او اراده وکړي چې هغې ګناه ته به بیا هیڅکله نه راګرځم او هغه ګناه به نه کوم. که چیرې له دې شرطونو څخه کوم شرط پوره نه شي، نو توبه یې صحیح او مقبوله نه ده. نو انسان چې توبه وباسي، اول به هغه ګناه پرېږدي، دویم به په هغې ګناه باندې پښیمانتیا کوي چې کومه ګناه دې کړې، تل لپاره به هغه ګناه دردوي چې دې ته وریادیږي. او دریم دا چې دا تصمیم او دا عزم ولري چې بیا به ګناه ته هیڅکله زه نه راګرځم. او که ګناه د انسان د حق پورې تعلق ولري، د چای مال خوړلی، د چای غیبت کړی، د چای تهمت کړی، چاته شکنځل کړي، څوک یې ناحقه وهلي دي، نو د بخښنې او محوه کولو لپاره یې 4 شرطونه دي. 3 شرطونه ده چې دا کار به پرېږدي، په خپل کار باندې به پښیمانتیا کوي او بیا به تصمیم نیسي چې دا کار نه کوم. 4م شرط یې دا دی چې د هغه انسان نه به معافي وغواړي. که د هغه انسان حق مال او یا د مال په څیر ورکولو کوم بل شی وي، نو هغه د هغه ته وسپاري. او که پر چا یې تهمت لګولی، د چا یې غیبت کړی وي، نو ځان دې ورته حواله کړي تر څو چې د تهمت کولو حد پرې جاري شي، او یا د غیبت په باره کې دې د هغه انسان نه معافي وغواړي. هغه انسان چې د چا تهمت کړی وي، د چا یې غیبت کړی وي، د چا یې مال خوړلی وي، چاته یې شکنځل کړي وي، څوک یې وهلي، څوک یې سپک کړي، که 100 توبې وباسي، توبه یې نه قبلیږي تر څو چې هغه انسان معاف نه کړي، نو مسلمان دپاره دا پکار ده چې د هغه نه معافي او بښنه وغواړي. د توبې اول شرط ګناه پرېښودل ول، دا ځکه چې د ګناه د کولو سره توبه ویستل ناممکن دي، او د ګناه پرېښودل به په زړه، ژبه او عمل ټولو سره وي، ځکه چې یوازې پر ژبه باندې بښنه غوښتل چې د زړه له کومې نه نه وي، مجرد ادعا کول دي، په خولې باندې توبه نه، بلکې چې توبه وباسي هغه به د زړه نه په ژبه او په عمل په ټولو سره وي، چې په ژبه باندې به یې وایي او په زړه کې به یې هغه ته یقیني ده خبره به د زړه راوباسي چې زه دا ګناه نه کوم، او عملا به هم هغه پرېږدي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل للذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. رسول الله ویلي تباهي ده هغو کسانو ته چې هغوی همیشهوالی کوي سره د پوهې پر هغو بدو کارونو چې دوی کړي دي. بد کار باندې ښه پوهیږي چې دا کار خو بد دی، موسیقي اورېدل بد کار دی، خلکو ته بد رد ویل بد کار دی، تهمت کول، غیبت کول بد کار دی، د چا سپکوالی بد کار دی، په دې ټولو پوهیږي او سره د دې هم د دې خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. نو رسول الله ویلي چې داسې کسانو ته د تباهي چې په خپل په بدو پوهیږي او بیا سره د دې هم په هغه باندې همیشه والی کوي. نو دغسې توبه او بښنه غوښتل چې په خولې وباسي، نور نه، دغسې توبه او بښنه غوښتل د دروغجنو خلکو توبه ده. دا توبه الله رب العزت ته مقبوله نه ده، الله به یې رد کوي. نه، توبه به د زړه د کومې وباسي، په ژبه باندې به وایي او په عمل کې به د بدو کارونو او د ګناه نه ځان ساتي.
د توبې دویم شرط پر ګناه باندې پښیمانتیا وه پرته له پښیمانتیا چې په ګناه باندې یو انسان پښیمانه نشي هلته توبه نشته ځکه څوک چې بد کار بد ونه ګڼي او په بد کار باندې پښیمانه نشي معنا یې دا وي چې پر هغه کار باندې خوښ دی او بیا ورته راتګ کوي یعنی هغه کار بیا کوي نو په توبو ویستلو کې پښیمانتیا خورا ډیر ضروري ده نو ځکه خو په یو روایت کې د پښیمانتیا خاص اهمیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې هغې کې فرمایي الندم توبتون رسول الله وایي چې خپله پښیمانتیا توبه ده او په کومه اندازه چې پښیمانتیا او ندامت پر ګناه باندې زیات وي د بخښنې امید یې هم زیات وي او د پښیمانتیا علامه دا ده چې زړه نرم شي او له سترګو څخه زیاتې اوښکې تویې شي نه خو پرېږده چې موږ په خپل ګناه باندې پښیمانه شو له سترګو نه اوښکې تویې کړو په خپل ګناه باندې لا هم افتخار کوو نه راشه مخکې د دې نه چې تا ته مرګ راشي مخکې له دې نه چې تا د قبر په کور کې یوازې پرېږدي په دنیا کې د چې کوم ګناهونه کړي هغه د الله رب العزت نه بخښنه وغواړه په خپل ګناه باندې پښیمانه شه او دا عزم او دا تصمیم ولره چې نور به هیڅکله زه ګناه نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د کامل مسلمان یوه علامه دا بیانوي چې کله نیک کار وکړي هغه نیک کار خوشحاله کړي او چې کله بد کار وکړي هغه بد کار ډېر سخت خفه کړي او د سترګو نه اوښکې تویې شي او په هغه کار باندې پښیمانتیا علامه دا ده چې زړه یې نرم شي او د سترګو نه اوښکې تویې شي او د هغو سترګو نه چې د الله له ویرې نه د هغو نه اوښکې تویې شي رسول الله وایي چې په هغو باندې د جهنم اور حرام دی او په دې امید کې هم اوسه دا هیلې مه کوه چې اوس خو ځوان یم چې سپینګیره شم او بوډا شم بیا به توبه وباسم بیا به لمنځونه کوم بیا به حجونه کوم د مرګ هیڅ معلومات نه کیږي خوند د عبادت په ځواني کې دی لذت د عبادت او د طاعت په ځواني کې دی د ځواني نه ځان الله ته منقاد کړه د الله اوامر او احکام په ځان باندې عملي کړه که په ځواني کې په تا باندې مرګ راشي چې الله ته سرخرویه په آخرت کې ولاړ وي او هغه ځوان چې د خپل ټول ژوند د الله د اوامرو او د احکامو لاندې تیروي د آخرت په ورځ کې به د رب العزت د رحمت او د عرش د سوري لاندې ولاړ د توبې دریم شرط دا و چې دا تصمیم او د عزم ولري چې زه به بیا ګناه نه کوم یعنې توبه ویستونکی باید له الله سره کلکه وعده وکړي چې په آینده کې به هغې ګناه ته نه راګرځم هغه ګناه به نه کوم او د دې سره د عزم هم وکړي چې نور ګناهونه به هم نه کوم ځکه چې د انسان پوره ژغورنه او کامیابي د ټولو ګناهونو په پرېښودلو کې ده او که نن توبه وباسي او سبا بیا هغه بد کار کوي بیا بله ورځ پسې بیا توبه وباسي بیا هغه بد کار کوي رسول الله وایي چې دا داسې دی کالمستهزي بربه لکه ګویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخري کوي او د داسې انسان توبه هیڅکله قبوله هم نه ده همدارنګه په دنیا کې باید د بندګانو له حقونو څخه ځان فارغ کړي که د چا حقوق پر تا باندې هغه هغوی ته وسپاري که د چا د غیبت کړی یا چا سره د زیاتی کړی د هغو نه بخښنه وغواړي که د کوم انسان مالی حق در باندې وي نو په دغه صورت کې باید هغه ته خپل حق ورسوي او که داسې ونه کړي نو د هغه ګناه له ضرر څخه به خلاص نشي او که د حقوقو رسولو توان نه لري بیا په خپل نهایي کوشش کوي تر څو یې هغه ته وسپاري چې په همدې صورت کې د الله تعالی د بخښنې امید هم شته دی کوشش کوه چې ورته یې وسپارې که دې سپارلی مو نشه او هیله ده چې الله رب العزت درته بخښنه وکړي حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې لیکي هغه فرمایي چې د حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله څخه د توبې په شرطونو کې یو څه زیادت نقل شوی دی چې ځینې هغه د توبې مشهور دي چې هغه 3 شرطونه دي او ځینې نورې تکمیله ده چې حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي الندم والعزم على عدم العود ورد الكلمة وأداء ما زيع من الفرائض وأن يعمل إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له اللحم الطيب وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية پښیمانتیا د نه راګرځېدلو عزم کول یعنې چې کله ګناه وکړي پښیمانتیا دې وکړي چې زه به بیا نه راګرځم دې ګناه ته د خبرې واپس کول د چا که د غیبت کړی وي هغه خبره دې بیرته واپس کړي د هغه نه دې بخښنه وغواړي
د ضایع شوو فرایضو ادا کول او دا چې بنده قصد وکړي چې خپل هغه بدن ته چې حرام مال سره یې لوی کړی دی تر څو یې په خفګان او فکرمندي سره ویلې کړي. هغه بدن چې د رشوت په پیسو، د سود په پیسو، د حرام مال باندې هغه بدن نشو نمو پیدا کړی غټ شوی، نو په هغه باندې د خفګان وکړي، فکرمندي دې وکړي تر څو خپل بدن ویلې کړي، تر دې چې پاکه غوښه یې را پیدا شي او ځان ته د اطاعت داسې درد ور وڅکوي څرنګه یې چې ورته د نافرماني خوند څکلی دی. یو مسلمان که توبه وباسي، الله ته متوجه کیږي، نو باید چې د زړه له کومې څخه توبه وباسي او په خپل توبه کې پوره اخلاص او صداقت ولري. دا نه چې نن ځان دوکه کړه، سبا خلک دوکه کړه، نن ګناه کوه سبا توبه وباسه، سبا ګناه کوه بله ورځ بیا توبه وباسه. دا توبه د الله په دربار کې قبول نه ده، لا به دې هم الله په دنیا کې او په آخرت کې بیا ذلیله کړي. نه، راځئ قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، چې د زړه له کومې نه الله ته توبه وباسئ، چې کوم بد کارونه م کړي په هغه باندې پښیمانه شئ، بیا هغه کار د کولو د هغې د ګناه د کولو عزم او تصمیم ونه لرئ او هغه ګناه په هغه حالت کې مغه سات پرېږدئ. هیله ده چې الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باید انسان په خپل ژوندانه کې چې د چا حقوق پر ده باندې وي د هغو د حقوقو نه ځان فارغ کړي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په چا باندې چې د کوم مسلمان ورور د مظلومیت حق وي د هغه له عزت او یا له بل څیز څخه نو نن ورځ په دنیا کې د ځان ورڅخه فارغ کړي، مخکې له دې چې بیا په آخرت کې نه دینار او نه درهم وي، نو که هغه لره کوم نیک عمل وي د هغه د ظلم په اندازه به ورڅخه واخیستل شي او حقدار ته به یې ورکړی شي، او که نیکي نه لري نو د مظلوم بدي به واخیستل شي او پر ده باندې به بار شي، الله به هغه جنت ته ولیږي او دا به جهنم ته ولیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به خامخا حقدارانو ته د هغوی حق ورکوي، اندا چې لښکرور ګټ څخه به بهتر ګټ ته چې وهل شوی دی هم بدله اخیستل کیږي. په دنیا کې چې څه کوي، په چا باندې دې زیاتی کړی وي، په چا باندې دې ظلم کړی وي، د چا دې سپکاوی کړی، په دې سوچ کې مه اوسه چې دنیا ومې کړه او ختم شه. نه، په آخرت کې به الله د هر یو پوښتنه دې نه کوي، حتی هغه څاروی چې ښکر لري، هغه بهکره څاروی چې وهلی، الله رب العزت به دواړه د قیامت په ورځ حاضروي، دا بهکره څاروی به د هغه ښکرور څاروي نه خپله بدله اخلي، نو انسان به چېرته پاتې شي؟ همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقزم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي آیا تاسې پوهیږئ چې مفلس یعنی نیستمند او تشلاسی څوک دی؟ صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په موږ کې خو تشلاسی او مفلس هغه څوک دی چې هغه سره نه درهم وي او نه دینار وي، یعنی دنیوي متاع ونه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د امت مفلس او تشلاس هغه دی چې د قیامت په ورځ به د لمانځه، روژې او زکات او نورو عملونو سره راشي، په داسې حال کې به راشي چې یو چا ته به یې کنځلې کړي وي، په یو چا به یې تهمت لګولی وي، د چا به یې مال خوړلی وي، د چا به یې وینه تویې کړي وي او څوک به یې وهلی وي. نو دا او هغه ټول مظلومان به الله رب العزت حاضر کړي، نو هغه مظلومانو ته به د دې د نیکي نه واخیستلی شي، هغو ته به ورکړی شي، او داسې وخت به راشي چې د دې نیکي به ټوله ختمه شي، خو د هغو حقوق به لا پرې پاتې وي. رسول الله وایي که نیکي ختمه شي، مخکې له دې چې د هغوی حقونه ادا کړي، د هغوی ګناهونه به راواخیستل شي او پر ده باندې به واچول شي،
هغوی به الله جنت ته ولیږي او دا به جهنم ته واستوي. لکه څنګه چې د خپل عزت ته او پت ته متوجه د نورو عزت هم ساته. د خپل په قدر او قیمت باندې لکه څنګه چې پوهیږي د نورو قدر او قیمت هم ځان سره ساته. له بده مرغه نن غصبونه دي، د خلکو وینه په ناحقه باندې توییږي، خلکو پسې تهمت لګیږي، د خلکو غیبت کیږي، خو دا سوچ او فکر اصلا دوی سره نشته چې الله به یو ورځ موږ د قیامت په ورځ په خپل حضور کې دروي او دا مظلومان به ټول را حاضروي او د دې حقونو به زموږ نه پوښتنه کیږي. دا کله هم موږ په سوچ او فکر کې ونه ګرځول. امام عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي د انسانانو د حقونو مسئله چې ډیره خطرناکه ده، د هغې پوره کولو په خاطر باید توبه ویستونکی زیاتې نیکي وکړي تر څو یې په قیامت کې ورکړي، او د دغسې شخص د نیکیو زیاتوالی باید د هغې د مظالمو په اندازه وي. چا چې د خلکو حقونه خوړلي یو سړی نشته نو باید چې زیاتې نیکیانې وکړي په دنیا کې، تر څو چې د هومره ظلمونه دې په خلکو وکړي دومره نیکیانې وکړه چې ستا نیکي خو حاصل کېږي هغو مظلومانو ته ورکول کېږي. او که په دنیا کې هم نیکي ونه کړي نو د مظلومو خلکو د ګناهونو په پیټي به تباه شي. نو دغسې نیکیو برابرو لپاره خو ټول عمر په کار دی او انسان څه پوهیږي چې دته د زیات عمر فرصت ورکول کیږي که نه ورکول کیږي. نه راشئ د اوسه نه الله ته متوجه شئ. مرګ موږ ته په کمین او انتظارګاه کې دی، په هره شیبه او لحظه کې د دې امکان دی چې هغه مرګ موږ ته راوړاندې شي. نو بنده ته پکار ده چې مخکې له مرګ څخه د حقونو خاوندانو ته ورشي، په ګرده نړۍ کې وګرځي او د هغوی پلټنه وکړي، یا دې خپل حقوق ورکړي او یا دې له هغوی څخه معافي وغواړي، او که د حقونو خاوندان په خپله موجود نه وي باید چې د هغوی وارثانو ته یې ورکړي او یا له هغوی څخه معافي وغواړي. موږ یې ښه پیژنو خو لا بیا هم د خلکو په حقونو باندې موږ خپلې سترګې پټې کړي. دې ټولو پوښتنه به الله رانه کوي. رسول الله وایي چا چې د چا ځمکه یعنې په اندازه د یو لیش ځمکه یې غصب کړه، د آخرت په ورځ به راشي د الله په حضور کې دا اوواړه ځمکې به د دې په غاړه کې پرته وي. رسول الله په بل ځای کې فرمایي چا چې په ناحقه باندې د چا مال په قسم باندې وخوړه په دې باندې جهنم واجب او جنت پې حرام شه. خو کله لا هم دې ته موږ نه یو متوجه شوي. په دې ټولو هلو ځلو کې توبه ویستونکی کله یو پلوه د الله له عذاب څخه ویره لري نو له بله پلوه د هغه د رحمت او مهرباني هیله هم لري او د هغه رضا به غواړي که په دغه وخت کې ورته مرګ راشي الله تعالی به یې دغه هلې ځلې نه ضایع کوي، الله تعالی به هغه ته اجر ورکوي. امام عبدالقادر جیلانی دا خبرې په خپل کتاب الغنیه لطالبي طریق الحق کې لیکلي. دومره هلې ځلې چې که یې توبه وباسې د خلکو حقونه ورسپارې خو د دې هیله هم لره، د الله د رحمت او مهرباني هیله هم لره او د هغه رضا به غواړي. که په دغه وخت کې تا ته مرګ راشي الله به دې دا هلې ځلې نه ضایع کوي، لکه چې الله فرمایي ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. څوک چې له خپل کور څخه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف هجرت کوونکی راووځي بیا یې مرګ ومومي نو بېشکه چې پر الله تعالی باندې ثواب او اجر ثابت شو. معلومه شوه چې د توبې قصد او نیت کول او بیا عملا د هغې لپاره کوشش کول نفع او ګټه رسوي چې په دې باندې هغه حدیث هم دلیل دی په کوم کې چې راغلي چې یو سړی تقریبا 1 قتلونه کړي ول او بیا یې د توبې ویستلو لپاره له کوره راووتلو او چې کله یې 100 پوره کړل او د وروستني عالم د ښوونې مطابق نیکانو خلکو د وطن په لور روان شو او بیا ورته مرګ په لاره کې راغی نو د رحمت ملائکو یې روح قبض کړ. نو د بندګانو حقونو د پوره کولو په اړه باید په دې هم پوه شو که یو چا داسې مال او شتمني ترلاسه کړې وه چې ټاکلی خاوند یې نه لره بلکې د ولسونو او د ټولنو شریکه پانګه وه یعنې بیت المال وه نو باید چې بیت المال ته یې وسپاري او که بیت المال موجود نه وي باید چې په عامه کارونو کې ولګوي. خو نن ورځ موږ په بیت المال باندې قبضه لګولې ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي
داسې توبه وباسو چې په هغه باندې الله زموږ راضي شي، او که د چا حق هم ضایع کړی هغه ورته وسپارو، که د چا هم غیبت او تهمت کړی د هغه نه بخښنه وغواړو، تر څو چې الله موږ ته په دنیا کې معافي وکړي، دا نه چې د آخرت په ورځ الله ودروي او د خلکو حقونو په مقابل کې زموږ نیکیانې واخلي، هغوی ته یې ورکړي او د هغوی بدۍ پر موږ واچوي، هغوی به جنت ته ځي او موږ جهنم کې. الله دې په موږ رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل.